أدناه غير خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. سوار لسم درس سلورم علما په بیان د مخارجو کې زما ورونو تیر علماء کې موږ د تجوید تعریف ذکر کړو، د لحن بیان شوی، اعوذ بالله او بسم الله د دې آداب ذکر شوی وو. کله چې مصنف د جمع القرآن د دې شان نه فارغ شو نو شروع وکړه په بیان د مخارجو کې. دا ځکه چې دا مقصود جزء اهم، ځکه تجوید کې د دوه شانونو بحث کیږي. شو شانونو بحث کیږي؟ دوه شانونو بحث کیږي. یو ته ویل شي مخارج الحروف مخارج، او دویم ته ویل شي صفات الحروف صفات. د دوه شانونو بحث کیږي. اصلا مقصودی شان ته کوم دا دوی نو شروع وکړه په مقصود کې. اوس راځو د دې لمعي د خپو هاوی لپاره چې په دې درس باندې خپو هاوسو نو د یو څو شیانو پیژندل هغه ضروري دي ترڅو په دې را روانه لمعه باندې خپو هیښ. اول حرف تعریف، دویم د حروف تعداد، دریم د حروف اقسام، څلورم مخرج تعریف، پنځم مخارج تعداد، شپږم مخارج اقسام. دا شپږ شیان چې کله تا یاد کړل ته به پر روانه لمعه باندې په ښه معنی باندې پوه شې. اول راځو اولې خبرې ته د حرف تعریف. حرف په لغت کې طرف او کنایې ته وایي. قرآن کې رب العالمین وایي ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. امام جزري یو ځای کې وایي وحرف غافری، دا ټکی چې دی وایي دا د سورة الغافر په اخر کې دی، په طرف کې دی. نو حرف دا معنا او په اصطلاح کې ویل شي هو صوت يعتمد على مخرج محقق او مقدر. هو صوت يعتمد على مخرج محقق او مقدر. هو صوت دا یو اواز دی، انساني اواز دی. دا قید ورسره لګوئ ځکه د حیواناتو اواز ته حرف نشي ویلی. هو صوت دا یو اواز دی، انساني اواز دی. يعتمد چې اعتماد لري على مخرج محقق او مقدر، په مخرج محقق باندې او مخرج مقدر باندې. اوس مخرج محقق څه ته وایي، مخرج مقدر څه ته وایي، ان شاء الله دا به په سبا درس کې راشي. اوس د دې نه مخکې اوس دا معلومول پکار دي چې د دې حروفونه کوم حروف مراد دي. موږ دلته عنوان ورکړی نوٹ. حروفونه مراد حروف هجا دي، حروف هجا دي، الف نه یا پورې حروف مراد دي. دې ته حروف مبانی وایي. دا نور حروف چې کوم حروف معانی دي هغه دلته نه دي مراد، لکه چې دی من دی اذا دی حتی وغیره، دا معانی دي، معنا لري. لکه زمین سرت من البصرة الى الكوفة، زلاله مچانه د بصرینه کوفیته، دا د معنا د بصرینه، دا د من معنا الى الكوفة کوفیته، دا ته معنا د چا ده، دا د اله ده. خدا دلته مقصوده زمین نه دي. دلته موږ حروف کې بحث کوو د حروف مبانیونه نه د حروف معانیونه. دویمه خبره د حروف تعداد. د حروف تعداد باره کې دوه مذاهب دي. اول مذهب هغه د بصرینو دی او د جمهور دی، او دویم مذهب هغه د امام مبرد دی یا مبرد. د جمهور او د بصرینو مذهب دا دی، دوی وایي ټول حروف 29 دي. سوري 29 الف نه یا پورې دا ټول حروف هجا، الف نه یا پورې ټول حروف دا 29 دي. دا دوی حروف تعداد 29. د دې حروفو نومونه نور مشته دي، لکه حروف تهجی، مبانی، هجا او حروف اصول ورته وایي. صحیح ده؟ نو حروف د دوی په نسبت باندې څو شو؟ 29. دویم مذهب د امام مبرد دی. دا وایي چې حروف ټول 28 دي. الف حرف نه دی. الف ولې حرف نه دی؟ دا وایي ځکه من چې کوم یو حروف د حروف مبانیونه ادا کوو لکه با تا ثا، په دې کې خپل د دې حرف اواز وي، ولیکن الف چې من ادا کوو په دې کې د الف اواز نه بلکې حمزه.
نو د دې وجنه الف او حمزه دا یو شی هغه فرق نه کوي. نو د دې جواب دا دی چې اواز په ځکه نه کیږي چې دا الف چې دی الف څه ته وایي چې همیشه ساکني او په کلام عربي کې ابتدا بالسکون ناروا ده، ابتدا په سکون باندې نه کیږي. نو چې کله ابتدا بالسکون نه کیږي د دې وجه نه موږ په دې باندې څه کوو؟ د حمزې تلفظ کوو که حرف دی. د دې نه جواب دا شو. زما ورونو موږ تاسو سره وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته هره ورځ د مقدمة الجزري نه یو شعر هم ویو. نن بل شعر یاد کړئ ځان سره: أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. تاسو زما ورونو دا د تجوید درس بیله کتابچه کې لیکئ او د مقدمة الجزري درس په بیله کتابچه کې لیکئ او بیا به یادوئ. تر بیا ویډیو پورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.